برکت دی ته وایي چې شی لږي او خیر پکې ډېر. مثلا یو سړی دی د هغه 1,00,000 روپۍ تنخوا ده او په کور کې 15 کسه دي خو په هغه لکې ګزاره نه کېږي. میاشت پس قرضداري، نن هغه بیمار سبا هغه بیمار، نن هلته غم نن دلته ښادي، میاشت ته هغه 1,00,000 روپۍ تنخوا نه رسي. موږ وایو دې په خپله وایي یاره مولوي صاحب برکت نشته. بل سړی دی د هغه 10,000 تنخوا ده همدقسې 15 کسه کور دی او هغه په هغه 10,000 کې خپل کور هم پالي، مدرسې سره به امداد کوي، کونډو رونډو سره هم خدمت کوي. هغه وایي خدایه پیسې خو لږې دي خدای کې برکت دی. برکت معنوي طاقت ته وایي. یو ظاهري شی وي یو معنوي شی وي. یو سړی نیک سړی کور کې به خپل لمونځ کاو، تهجد به یې کول، خو څه کار روزګار به یې نه کاو، بس کار روزګار ورته نه میلاوېده. نو د ده او د ښځې به روزانه جنجال و. ښځې به ورته وایي د خدای بنده مزدوري کوم، چېرته په هفته کې به یو ځل مزدوري میلاو شوه ډوډۍ به یې راوړه او ښځې به یې ټول عمر دا وچې ډوډۍ او دا ټماټر مماټر ټکول او په دې به یې ګزاره کول. یا د خدای بنده بچي دي وږي دي نار دي کار کوئ ښځې زه څوک هم بار وځم ما باندې څوک کار نه کوي دیاړې نشته څوک. یو ځل یې خوب ولید، خوب کې ورته چا وی چې پلانکي دی ته به لاړ شې هلته یو تیږه ده او د هغې تیږې لاندې 100 درهمه پراته دي، دا روچت که دا ستا دپاره تحفه ده. نو دی په خوب کې دا سړي نه تپوس کوي وایي برکت پکې شته که نه؟ هغه وی برکت پکې نشته. وی نه مې دي پکار. چې سار راویښ شو ښځې ته یې وی دغسې خوب مې ولید، هله شا به ورشه 100 درهمه خو داسې دي لکه دې زمانه کې چې یو 10,00,000 روپۍ وي د هغه زمانې په حساب 100 درهمه ډېر شی 10 درهمه چې به چا پټ کړ لاس به یې ته پرې کړم. وی شا به سړیه زر د بچي دینار دی. وی نه ما ته خوب کې تپوس وکړه چې برکت پکې شته او که نه؟ هغه وی برکت پکې نشته نه یې راغله. چې برکت پکې نه څه رالم چې برکت دی خدا معنا چې یا به ته ناجوړه کېږي اوس پتا به لګي، یا به زه ناجوړه کېږم په ما به لګي، یا به مې بچي اوس د کوټې نه راوغورځېږي په هغه به لګي. نو څه پې کوم؟ سړیه ته برکتونو پسې ګرځې او موږ په خېټه نار یو. نیک بخته برکتونه پرېږده ورشه، نیک بازار ته لاړ شه، اوړه موړه غوړي مړي چینې چې هغه زمانه کې څو راوړه. نات ښځې چې برکت پکې نه یې راوړه. ښځه کښېنه برکتونو پسې ګرځه، ته هم نار نور ګرځه او موږ به همدغسې یو. سبا یې بیا خوب ولید، همغه سړی ورته وایي پیسې دې روانه غېشتې وې؟ نه. وایي ولې؟ وایي تا وایي چې برکت پکې نشته، چې برکت د الله نه معنوي طاقت دی. چې هغه نې څه پې کوم؟ وی ښه داسې وکړه چې ورشه پلانکي ځای کې یو تیږه پرته او دی نښه ده هغه اوچته کړه 10 درهمه به پرته وي. دی ورته وایي برکت پکې شته که نه؟ وی نه. وی نه مې پکار. سارې ښځې ته نه وایي، ښځه ورته وایي د خدای سپېرل سلو نه 10 شی راغی، ورشه دا 10 راوړه اوږې یو، ته برکتونو پسې ګرځې زمونږ خېټه چینګېږي او د بچو خېټه دې چینګېږي. وی ښځې چې برکت پکې نه چې ګوتې نه ورو. ای سړیه دا برکت څوک دی؟ دا څه شی دی؟ دا د خدای طاقت دی چې په لږ شي کې یې واچي. یو سړی لاړ ډاکټر نه او هغه ته یې د 10,000 دارو لیکل او په هغې جوړ نه شو، برکت پکې نشته. یو سړی ډاکټر له لاړ او هغه ورته د 200 روپو دارو لیکل او الله پکې شفا دننه اچولي، برکت پکې د خدای پې جوړ کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو ځل ام سلیم راغله، بیبي ده، حضرت انس د ام سلیم زوی دی. حضور پاک یو ځل وفرمایل یو ماشوم مې پکار دی چې زما خدمت وکړي. ابو طلحه لاړ ام سلیم ته وی حضور پاک یو بچی غواړي د خدمت لپاره او د انس خيار دی نه ورکو شابه در بوزه دی د 10 کالو د پټینې حضور پاک له راوست وی دا الله رسول دا بستا خدمت کوي دا کوټه دی خو خيار دی. حضرت انس 10 کال د حضور پاک خدمت کړي، 10 کال یو شان لکه د بچی وسره تیر کړی دي او په دې 10 کالو کې دی وای چې حضور پاک خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 سنین 10 کال خدمت میکړی دي. فما قال لي اف قط، په دې 10 کالو کې ما ته د خلینا اف قدرم ندی وستري. نو یو ځل د مورال ام سلیم نو حضور پاک ته وی دا الله رسول انس خادم وکستا خادم دی، ادعو الله له د خداینا ولا لګ دعا غواړه. الله اکبر، رسول الله مبارک څه دعا غواړي؟ اللهم بارک له
فی عمره وولده وماله یا ورزقه برکت دی وکړه دیو نه وی چې خدای عمر ولا زیات کې دیو نه وی زد فی عمره یا نه دی وی اکثر ماله یا نه دی وی چې مال ولا ډیر کا اکثر ولده نه وی چې بچی ولا ډیر کا بارک لفظ وی چې خدایا دل پر رزق او په مال کې برکت واچو چې لګوي خیر دی او چې کار په ډیر وشي عمر کې برکت واچوا چې عمر ډیر دینی خیر دی او چې بل سړی په سلو کالو کې څومره عبادت کوي چې دې په لسو کې غمرو کې بچو کې برکت واچوا د یو سړی په 50 بچی وي چې هغه مره فایده به پکې نه لکه د په دا 50 کې چې څومره اصل برکت چې مال کې د برکت دي سړی به وته ډیری په دې سړو به د مال وزي جمع کېږي بنا او برکت سړی به باندې وي لکه مال کې به خیر او فایده ما ته خلک وي تاسو مولیان یو ځل مې خبره کوله مې لکه ګوري زموږ د مولیانو تنخواګانې نشته بچو باندې علم وکې ډوډۍ به خدای ورکوي تنخواګانې منخواګانې نشته مې زموږ د غټ قاري او د غټ مدرس 4,000 15,000 تنخوی چې غټ شیخ الحدیث یې 6,000 چې ته کراچۍ کې ډېرې وي به خو زموږ په پښتونخوا کې دغه 15,000 او 10,000 او 12,000 او 8,000 چې ډېر غټ یې 6,000 یعنې 4,000 یو بابا ما ته وایي وی 4,000 تنخواه مې او وی دا د میاشتې نه دا د ګنټې تنخواه خو وي د میاشتې وی په دې ستاسو ګزاره کېږي مې باباجي ښه ښکلې اوهو من خو 8,000 تنخواه لو او میاشت کې قرضدار یو چې میاشت پوره شي د دوکان من خو 8,000 تنخواه لو او میاشت کې قرضدار یو چې میاشت پوره شي د دوکاندار نه پټېږي او تاسو وای په 4,000 زمون گزاره کیږي مې باباجي خبرې ته وکړه ده په دې 4,000 کې موږ له خدای ډوډۍ هم راکړي په دې کې خدای جامه هم راکړي په دې کې خدای حجونه ورولم بوزي هرکه 4,000 پاکستاني دي که ډالري دي نو پاکستاني دي دا څنګه مې بس په دې نه پوهېږم تاسو 8,000 او 1,00,000 تنخواه لې دلته هم تورې پټې تړلې اړتال تنخواه باندې کار نه کوي مې چې در مولات اړتال دي د مولا د قرضداري ولیدم ټیک ده که ځان له یو بنګله جوړوي کور جوړوي موټر جوړوي د ښځې او د لور وغیره په خادو او په دغه لګوي او د حد نه زیات اسراف کوي نو بیا ټیک ده قرضداري وي زمونږ د بینال تال لیدي نه ولې قرضداري لیدي پکې خدای برکت اچي دا برکتي دي سوړي نشته چې په هغه سوړو لګي تاسو ته سوړي دي نن مقدمه ده او نن دشمني ده او نن اسپیټال ده نن دا دی او نن هغه دی په هغې د نه ډولې روانې دي نو چې لښتي ته سوړي وي نو اوبه پکې ټینګېدی شي نه او که لښتي ته سوړه نه او پوخ لښتي وي نو لږ اوبو باندې هم کار کېږي نه ښځه ورته وایي ښه ته برکتونو پسې ګرځه زمونږ خېټې چینګېږي نو بېګال اشنا بیا خوبلې همغه سړی وی 10 روپۍ دې واخېستې که نه وی تا وی چې برکت نشته مې چې برکت هغه طاقت د خدای نه پټ طاقت چې پکې نه څه پې کوم وی ښه داسې وکړه د کور مخې ته پلانکۍ تیږه اوچته که نو 1 روپۍ ده 100 نه 10 نه روپۍ دی ورته برکت پکې شته که نه وی یو شته پکې بس وی دا اخلم ښه دی ته وی ښه دی وی سړي خو راته نن یو تیږه وښوله او وی د هغې لاندې 1 روپۍ ده وی پام کوه چې ور نه شي 100 نه 10 روپۍ شو دی پسې اوس ګرځې ګرځه دغسې نار نه و وی نه که نه ښځې برکت پکې شته ایسته برکت پکې شته 100 نالې او 1 روپۍ اخلي بې وقوفه داسې څوک شته یو سړی چاته وي 100 در کوم وي 100 نه یو راکړه دا خو لیوني وي ته روغ یې که ته لیوني وی ښه دی زه تا ته لیوني ښکارم خو زه روغ یم په هغه 100 کې معنوي طاقت د خدای نو دی کې بی 1 روپۍ راواخېسته ول هغې تیږې لاندې پرته وه سوچ یې وکړه چې ټول عمر مې ښځو بچو ناره تېره کړې ده راشه نن پې ښه شی خورم یو کپ پیلم ښه مزېدار او هغه پې غون هغه کپ په دې بچو نن خورم په یو ځل یې پې خورم چې دا خېټې غوړې شي لاړه د کبانو بازار ته ښه لوی مضبوط کب یې وکته درهم یې ور وویشته او کب یې په اوږه کړ او کور ته یې راوړه ښځې ورته ویې د خدای سپېره لږ اوړه به دې راوړي لږه سبزي به دې راوړي لږه غوښه به دې راوړې لږ تیل میل به دې راوړي 15 ورځې به هم شوې وې نو یو بس ښځې پرېږده ورته دې کې معنوي طاقت دی د الله چې کبې په میانځ اوس پړ د په هغې کې یو هیره راووته یو لال پکې راووت دریابي ښځې داسې دي کب خو یې خوړه هغه لال ورته ناشنا ښکاره شو دا خو څه غمې دی نو صرافانو بازار ته یې یوړو نو یو صراف ته یې ور وویشته وایي دا په څو دی دا پیسې راکړه چې ور وویشته او صراف وکړه دا دې څو کړل خله چې مات شوی نه دی دا دې څو کړل
صاحب د دې قیمت ما سره نشته، دا ډېر قیمتي دی، دا پلانکي سراپلی اوس. بس سړی پوه شو چې دا جوړه برکت شروع شو. چې هغه سراپلی یوړو هغه یې په قدر ورکړو، وایي دا وګوره څو پیسو دی. چې هغه واړو راواړو، یاره صاحب د دې قیمت ما سره نشته. پلانکي سراب ته ورشه چې کوم مشر سراب دی هغه سره وایي چې هغه له یوړو د هغه زمانې په لکونو درهمو باندې، د هغه زمانې هغه غمې خاص شو. دې ته څه وایي؟ برکت ورته. نو قرآن کې الله وایي. نو حضرت انس ته رسول الله مبارک څه دعا کوي؟ اللهم بارک فی عمره وولده وماله یا ورزقه. د برکت دعا. نو حضرت انس چې بوډا شو نو څه وایي؟ وی ما ته حضور پاک د برکت دعا کړې ده. ځمکه همغه د ځمکه زیاته نه ده، لیکن د خلکو باغ په کال کې یو ځل کجوري کوي، یو ځل میوه کوي. زما باغ په کال کې 2 ځله میوه کوي. او وی په عمر کې مې برکت څه دی؟ عمر همغه هم دی. وی دا د سلو ته نږدې ګیره مې هم تکه توره ده او اوسه پورې مې یو غاښ هم لا نه دی وتی. دا برکت شو. عمر یې 200-300 ته نه دی رسېدلی، لیکن په هغه لږ عمر کې برکت دی چې غاښ نوځي، غاښ صفا سالم، ویښته تک تور خو زلمیتوب دی که نه. او وی په اولاد کې برکت څه دی؟ ګوره وی 200 بچي نوسان وسي او زامن خو مې ولیدل، 298 او وی خدای دې پکې خیر کې نورم را روان دی. دې ته برکت وایي زمارو. اوس برکت د قرآن وره، د قرآن برکت یو خدا چې تلاوت وکړي په دې کې ثواب دی، یو حرف په لسو بدلېږي. دویم دا دی چې بعضې سورتونو کې فایدې دي. مثال بدله درکم، سوره یاسین چې دی ولسته، رسول الله مبارک فرمایي د لسو ختمو ثواب دی پکې، او چې سحر وختي دی ولسته ټول حاجتونه دی خدای پوره کوي. سورته واقعه چې د ماښام ماسخوتن ولستله فقر فاقه به در باندې نه راځي. آیت الکرسی چې دی ولستله ستا او ستا د ټول کور به خدای حفاظت کوي. اخیری سورتونه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس چې تشبیه ولولې په لاسونو په ځان لاس راکاږي، ټوله شپه به د خدای پاک د سحر جادو نه حفاظت کوي، د کوډې دم شي. سورته فاتحه چې دی ولستله شفا ده پکې. دا د بعضې سورتونو فایدې دي او د برکت دی زمارو. خو یو خبره به درته وکړم، ته به وایې چې یا ما خو بېګا آیت کرسي لوستلې وه، زما خو حفاظت ونه شو، دکان کنډر مې بیا شوی دی. ما خو صورت فاتحه په مور باندې چوپ کړه، سار او ماښام پې چوپ کومه، خو جوړه نه شوه. زه خو صورت واقعه هر ماسخوتن ویمه. بله ځل ما ته چا ویې یاره ډېر غریبې مې دا صورت وي تا راته ښولې دی ویمه، بیا وایي هېڅ فایده نه کوي. صورت فاتحه خو زه ویمه چوپ کوم، مور خو جوړه نه شو. هلکه تاسو نه تپوس کوم، دا د رسول الله مبارک وینا ده. حضور پاک رښتیا وایي که دروغ وایي؟ که د لږ معمولي دروغ ووایي کفر ته لاړې. نو زه دې اوس پوهیم دا چې یو ظاهري مادي اسباب دي، یو روحاني اسباب. مادي اسباب عقیده یقین نه غواړي چې ته تږې اوبه دې اوس کله که یقین دې پیوه وکني نو تنده به دې ختمېږي. چې اوږې ډوډۍ دې وخوړه که یقین دې پیوې وکني لوږه به دې ختمېږي. او روحاني اسباب غیر مادي هغه مضبوط یقین غواړي. که یقین دې کار به کوي او که یقین دې نو کار به نه کوي. یو مثال دی خو درته ویم، یو لطیفه ده خو د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو تقریر دی. یو ملا صاحب به د جمعې پر ورځ تقریر کوم. یو ځل په تقریر کې د بسم الله الرحمن الرحیم فضایل بیانو. جوش کې راغی، یاره بسم الله کې دا برکت دی چې په دریاب ورځو بسم الله وایي او نیغ پې پورې خپه به دې نه لمدېږي. یو باندې سي ناستو په جومات کې، باندې سیان خو سادهګانې، ملا صاحب خدای سره ښه شخله چې دم دې راته وخو. زه خو چې جومات ته راځم منځ کې سیند دی دریاب دی، نو په کشتۍ کې راځم، د کشتۍ ډریور چې دی مانګي هغه له پیسې ورکړم، هره چې دم دې وخو، خو چې مونځ یې وکړو نیغ لاړ، په سیند ورغی بسم الله الرحمن الرحیم ور روان شو. واقعي لکه سړی چې په سړک روان وي، اړو خپله دمده شو چې ځي او راځي بسم الله وایي. به یو ځل یې د ملا صاحب له ډوډۍ وکړه چې ما سره به دعوت تبلیغ ډېره ښه ده. چې روان شو سینګه باندې سي مخکې د ملا صاحب ورپسې دی. چې سیند ته سینګ نږدې شو، ملا صاحب بریکونه راښ کړل، کلک ودرېده، هینډ بریک یې هم راښ کړ،
باندې سي وته استاد جی راځه کنه چرته وې دا ما کور خدا دریاب نه پورې غاړه ده نو صبر وکړه چې کشته راشي کنه په کشته سکه وې په سکه بازو وې تا قدم نو خو له بسم الله والا هغه دم وای او راځه په وې مونږ غر کې یو استاد جی تا چې هغه دم خو زه خو ما قدم وې مو زم په عمل مې پکړې خپل مې ملم دی او ته په عمل نه کې مخکشه کې دي خانګو کې لاس تر کوم الاوړې دی را بغو وې یو سم عمل په نه کې استاد جی وته سوې اے وې دا زمون هغه خلی نه دی کنه خبره خو مې ټیک کړې ده خو زمون هغه خلی نه دی ما د یو ځل یو سړی ته پوښتنه کو وې ما ته دا مسله ده یو وظیفه راته خو یو وظیفه مې وته خو مې دا وای ما ته ویته را لو نه وې مې ستا مازغه خراب دي نه جوړته دارو بدل زه خورم مې ته ډاکټر لار صاحب ته دارو لیکي ا دارو راوالو په میزه وته کېدا چې ډاکټر صاحب دار اله خورا نو مې په غشي باندې په د مازیګر وای چې خوار کې د خو دروازه سل مریضان ګورم یو بوجه دارو ته لیکم دا به زخرم ما غر کې نه جوړته دارو به زخرم نو مې تکلیف تا ته د وظیفه بدل زم زه بچا چې خپل مون بکم درس بکم په تاسو وظیفه به وې زما خو هغه خله نه ده کنه اے ماته امه ستا خله نسوار خټ کنه ده نسوار پکې اچو نو مولا صاحب ته زما خلاغه نه ده کنه زمون هغه مقتدیو دې مخکې کېږي نور خبرې پرې نه هغه ساده سړیو والله چې په دې سین کې دې منډم زه خلاغه نه مولا صاحب دا سپ جنجال خدای دې بیخ د دعوت او د ډوډۍ او بس سپ مصیبت وړي بلې ونی وړي باندې سی وته روغه کوزره نه مخکې کېږم لا سره زه بسم الله مې تم وای کدي ډوب پر مراد او کدي ډوب نکړم راځه باندې سی مخکې بسم الله الرحمن الرحیم اپ نه روان دي لکه په موټر وې چې سړی او مولا صاحب ورپسې خدا تعالی وایي چې خدای خیر استاد یې پیټینګ کې غوړې غر کېږي نو ډېر د عبرت واقع ده مولانا اشرف علي صاحب وایي وی ګوره چا چې دم خولې دی یقین مضبوط نه لري نه پیړه نشي کولی چا چې زده کړی د هغه یقین مضبوط دی اپې ډاډه روان دی نو روحاني اسباب مضبوط یقین او کلک عقیده غواړي نو حضور پاک مبارک دروغ نه وای او که تا کلک او مضبوط عقیده وویله بس خدای قسم چې دا ما سو ویلا به کېږي نه دماغه څه شته ونستاسو برکت دا دی د قرآن چې ښکلی کې ثواب دی پکې برکت دا دی چې رومال ته تو کې پکې ثواب دی برکت دا چې د عزت په نظر یې سینې پورې ونیسې ثواب دی برکت دا چې د قدر په نظر ورته وګورې ثواب دی برکت دا چې رحیل ولا جوړ کې ثواب دی برکت دا چې الماری دې ولا جوړه کړه ثواب ولې چا ویلي دي د خدای د دین د نښو الله و عزت پکې د قرآن نه د خدای د دین غټه نښه بله نشته نو زما ورونو دغه قرآن شریف دی چې ستاسو په دې جومات یې دې مدرسه کې خدمت کېږي او ستاسو بچو ته زده کېږي او ستاسو ماشومانو لوڼو ته زده کېږي چې کم کور کې د قرآن تلاوت کېږي په دې کور به د خدای غضب او قهر نه راځي داسې ښکلی عالم خدای درکړی مولانا محمد ادریس صاحب قاري صاحب خشته اخلاق لري ښکلي خوی لري الحمدلله او وروڼه یې ټول عالمان او والد صاحب یې دعاګانې درته کوي بیمار دی الله دې وله روغ صحت ورکړي نو زما وروڼو ټول چې څومره یې خپل بچي به دې مدرسې ته رالیږې او د بناتو مدرسې ته به خپلې لوڼه لیږې به انشاءالله ټول په شوق انشاءالله ووایه داسې نه شوق سره ووایه لا سجد کې شوق سره ووایه په شوق ووایه انشاءالله او بل دا چې یو بچی علم ته وقف کې یو بچی او د قرآن شریف تلاوت به کوې که خیر د موبایل خلک تباه کړی دی کوې به که نه ټول لا سجد کې انشاءالله وایه شوق سره وایه انشاءالله نور شوق سره وایه انشاءالله بل به د عالمانو سره د قاریانو سره حافظانو سره مدرسو سره مینه او محبت کوې به که نه انشاءالله او مولانا صاحب به حوصله افزایي کوې ټول دا ستاسو امام د امام خو د پیغمبر په مصله ناست امام د چا نوکر نی امام ته به د نوکر او د مزدور په نظر نه ګورئ بعضې خلک امام ته د ښکته نظر ګوري نه ګورئ برباد بشي دی د پیغمبر په مصله ناست دی به ستا غم خادی کې مشري د ده نه به وروستو روانې د قدر به کې د عزت به کې د چا د مخه د قرآن د مخه چې د الله د کتاب خدمت کوي نو خدای پاک به تاسو له انشاءالله په ژوند کې برکت واچوي رزق کې به مو واچوي او بچو کې به مو واچوي دعا وکړئ الله دا مدرسه کامیابه